السلام علیکم ګران مینوالو، زه فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر یم. دوستانو تاسو په دې سایډ باندې دا تصویر ګورئ، دا چې دی نو د پښتو ډانسره ده او د پښتو په فلمونو کې آیټم سانګ باندې چې دی نو دا ډانسونه کوي او په فلمونو کې دې نه علاوه چې دی نو په سټیج باندې هم چې دی نو دا ډانسونه کوي. د دې نوم منیوشه دی او منیوشه تاسو ښه پېژنئ. په دې باندې مخکې مې چې دی نو د بلیک میلینګ اف آی آر شوی و، خو دې ځل چې دی نو د منیوشه چې دی نو مور وفات شوې ده. نو تر اوسه پورې په سوشل میډیا باندې د هغې حوالې سره داسې څه خبره نه ده راغلې، خو زما یو خوږ ملګری دی هغه راته میسج وکړو چې د منیوشه چې دی نو مور وفات شوه او په سوشل میډیا باندې دا خبره نه شیر کوي. اوس دوستانو د دې خبرې څه معلومات نشته چې دا په سوشل میډیا باندې ولې نه ده شیر کړې او څه وجه ده. نو دوستانو ضروري خبره دا وه چې د منیوشه چې دی نو مور وفات شوه او نه د منیوشه د اړخ نه څه داسې خبر راغلی ده، بیان راغلی دی، او نه چې دی نو د هغې چې کوم کسان دي د منیوشه چې کوم دا مخکې پروموټ کوي ډانسونو دپاره او هغې نه علاوه چې دی نو نور هم نو د هغې اړخ نه داسې چې دی نو هېڅ قسمه تصدیق نه دی شوی یا رپورټ نه دی راغلی. خو دا زما چې کوم ملګری دی هغه راته کنفرم دا خبره کړې ده چې دی نو د منیوشه والده وفات شوې ده. او دې نه مخکې چې دی نو ما بېګا یو بله ویډیو کړې وه، هغې کې ما دا خبره کړې وه د ارباز خان مور چې دی نو والده هغه هم وفات شوې ده. نو بیا راته پته ولګېده د منیوشه چې دی نو هغه هم والده صاحبه چې دی نو وفات شوه. نو ما له خپل دوستانو سره شیر کړمه او باقي تاسو ښه پېژنئ منیوشه د هغې کرکټر کردار په هغې باندې چې دی نو ما شروع کې دا خبره کړې وه، اف آی آر پې کټ کړی و. نو هغه څه وجه سره چې بلیک میلینګ یې شروع کړی و، کسان به یې بلیک میل کولو. خیر هغه د هغې ذاتي کول فیل دی، خو دې ټایم کې چې دی نو د هغې مور وفات شوې ده، په غم کې ده. نو داسې خبرې خوند نه کوي چې مونږ داسې خبرې وکړو. د یو انسان زړه مخکې نه خوږ شوی دی او مونږ پې بجای د مرهم لګولو مالګه پې اچو. نو بس دوستانو دا ضروري میسج او پیغام و ما له خپل دوستانو سره شیر کړمه. که ویډیو کې ما نه څه غلطي شوي نو زه بخښنه غواړم. انشاءالله دوستانو ډېر زر تاسو سره به یوې نوې ویډیو کې به ملاقات کېږي. دا خپل ځان ډېر ډېر خیال ساتئ. د لوی الله په امان، والسلام.